دا 1,000,000 مربع متر ځای دی چې تقریبا 2 میلیونه خلک پکې شتون لري. په کال کې 20 میلیونه خلک ودغه ځای ته راځي او دغه ځای هیڅ کله د خلکو پر مخ نه تړل کیږي چې په ورځ کې 24 ساعته کلاو وي. السلام علیکم، هر کله راشئ، په خیر راشئ. څنګه په دغه ځای کې په اسانۍ او په دقیق ډول خدمات وړاندې کیږي کعبه شریفې ته د راتلونکو خلکو دپاره. دا امر و چې الله عز وجل و ابراهیم علیه السلام ته وکړو چې زما کور د طواف کوونکو او د لمنځه ودرونکو، رکوع کوونکو او سجده کوونکو دپاره صفا کړه. راځئ چې نن د صفایۍ او تنظیف په باره کې پوره معلومات درکړو. تر اخره زموږ ملتیا وکړئ. څنګه به په داسې ځای کې په اسانۍ سره صفایي وکړئ چې په ډېر تعداد سره زخم موجوده وي. د ګرد دنیا څخه ورته هر څوک راځي او هیڅکله د خلکو په مخ نه تړل کیږي. 24 غنټې په ورځ کې، 360 ورځې په کال کې، 24 ساعة في اليوم، 365 يوم في السنة. طبعا دا زما دپاره شرف دی. الحمدلله دا فضل د الله دی چې صفایي کوونکو او مدیرانو سره مطاف صفا کوم. اوس د مطاف یا د مکې مکرمې صحن صفایي شروع شوه. ته ډاکټر یې؟ ماشاءالله. اوس انشاءالله په شریکه سره د صحن صفایي شروع کوو. اهلا وسهلا، هلا هلا هلا. يلا انا وراك وراك. هلا زه ستاسو تر شا یم. واقعا ستونزمن کار دی، لوی عزم، کمال او مهارت غواړي. لما دخلنا طبعا موضوع که وګورو ماته یو صفایي کوونکي د وایپر نیولو چل خودو. د دوی د صفایي طریقه بدله وه. دوی په لوی مهارت سره ښي او ګس لاس ته وایپر اړولو. ځکه چې دا ډېرې اوبه وي. مثلا که ته صرف په ګس لاس وایپر ونیسې نو ټولې اوبه به درنه ښي طرف ته ځي. فهمت النظام انا. ما اوس سنه څه چل زده کړو. انا فهمت النظام. لازم جري حبه حبه، ورو ورو شوي شوي، ورو ورو. انا تعبت في النص. زه ستړی شوم، په نیمه کې ستړی شوم. رياضة، ورزش دی. الجهد يعني هي تبان انها تسلية ولكن ستونزمن کار دی. دوی ورکړل شوي وخت پورې کار خلاصوي. دوی ډیر په تدۍ سره کار کولو ځکه د دوی تر شا د صفایي نور موټران هم روان ول. بس ما شاء الله رياضة. بس ماشاءالله ته ډیر تکړه، ته ستړی نه ښکارې. زه خو ستړی شوم ولا. انا اتعب والله. تمام. جزاك الله خدافظ. يعطيكم الف عافية. جزاک الله خیر. ډیره مننه. ماشاءالله ته ډیر تکړه یې. كويس الحمد لله. الحمدلله تم ډیر تکړه یې او ډیر ښه مدیرتوب هم کوې. طيب خلصنا. شوف اوس ګورو چې په څومره وخت کې موږ دا کار خلاص کړو. په داسې حال کې چې په لسهاوو زره طواف کوونکي موجود دي. يوجد عشرات الالاف من الناس قاعدين يطوفوا. دا په ورځ کې 4 وار صفا کوي او الحمدلله په خیر سره کار ختم شو. وخت راته وښیه 25 او 30 دقیقو په منځ کې. دا د خلکو اهتمام دپاره چې په صفایۍ کې طواف وکړي. چې د مونږ په صفا کوو دا خوشبویه اوبه دي. په دې کې د عود او عطر هم استعمالیږي. په دې کې کیمیکل یا کیمیاوي څه نه استعمالیږي چې د خصاصي یا د ضرر سبب دی وګرځي. اوس دا شاوخوا چې څومره کسان ناست دي ټول دا ښایسته بوی حس کوي. هیڅ ځای نه پاتې کېږي په حرم کې. هر ځای صفا کوو. که د هر ځای تصور کوئ. صفایۍ دپاره 1800 کسان، 40 موټران، 80 قوي ماشینان د صحن صفایۍ دپاره، 2000 د کچرې صندوقان چې په داخل او خارج د حرم کې دي. ځمکه، دروازې، ستنې، منارې، چتونه، هر ځای صفا کوو.
وفي مكان او مرة یو ځای مهم دی إنه چې د يتوضأ هغې كمان، صفایي وهو ډیره مهمه ده. هغه السجاد في د الحرم. حرم قالین دی. د حرم نوې آبادۍ سره د قالینو تعداد 40,000 ته رسېدلی. که دا قالین په اوږدو واچوې مکې نه تر جدې پورې چې څومره مسافه ده له دې نه هم كيف زیاتې يتم راځي. تنظيف راځئ هذا چې وګورو دا السجاد څنګه صفا کوي. والعناية به؟ دا اوله مرحله ده چې دلته د قالینو نه ګردونه تعرف لما سنډي. الواحد ينفض كده السجادة هذا نفط ولكن نفط آلي. دا د وینځلو مرحله ده. اول یې په اوبو وینځي، بیا یې په صابون وینځي، بیا یې په اوبو وینځي. دا د وچولو مرحله ده. دا ماشین خاص د وچولو دپاره دی چې په دې کې قالینې وچوي. تر اخره یعنی د قالینو تر وچولو پورې اوبه ځینې راکاږي. كده خلصت. دا وشو او دا اول وچول ول. التشريف الأولي لما لږ یې راته خلاص که. او داسې بټن د هغه به وهې. ما علينا. دا اول وچول ول. او بله مرحله هوا ته د قالینو غوړول دي تر څو پوره وچ شي او بیا یې مستودې ته یوسي. ويذهب للمستودعات. وقبل عملية التخدير او مخکې له کېښودونه یو ځل ماشین پرې تېر کړي تر څو د ګردونو وغیره نه پوره صفا شي. خلصوا عليه بعدين او بیا یې دلته کېږدي. دلته 15,000 قالینې تیارې پرتې دي چې د ضرورت په وخت کې مسجد حرام ته یوسي. بعد تنظيف او وروستو له وینځلو نه قالینې خوشبویه کوي. د ټول حرم شریف قالینې د ګل په اوبو خوشبویه کوي. العملية تتم بشكل دا هره ورځ خوشبویه کوي. في ربط واضح. واضح تړون شته په منځ د خشوع او خوشبو کې. يعني انت لما تيجي یعنی که ته سجده لګوې او خوږ بوی حس کې نو دا ستا په خشوع کې زیاتوب راولي. روحانية. الله دې تاسې ونازوي. یعنی شته کله نه کله، یعنی کله نه کله ځینې جوماتونه ټول پوهېږو هر کله چې سجده ولګو نو د جربو وغیره خراب بوی ځینې ځي. نو آیا دا ستا په خشوع کې زیاتوب راولي؟ هېڅکله نه. دا د حرم د مشرانو دا هدف دی چې هر شی داسې جوړوي چې خلکو سره په خشوع کې مرسته وکړي. ځکه چې راتلونکي خلک هغه خپل هدف ته ورسېږي د کوم دپاره چې راغلي دي. حتی چې هوا هم خوشبویه کوي، نه صرف قالین. د کعبې پوش خوشبویه کوي، حجر اسود خوشبویه کوي، هر ځای خوشبویه کوي. یو د مهمو خدمتونو نه چې په حرم کې وړاندې کېږي د تشنابونو موضوع ده چې دې ټول فوج یعنې زخمې دپاره دي. د نویو جوړ شوي تشنابونو سره 14,000 تشنابونه دي چې په ورځ کې 4 واره صفا کېږي. ډېر له دغو نه لاندې په تخنو کې دي. ټول حمامونه په پاکو او د وتو په اشاره او د حشراتو مړه کوونکو آلاتو باندې سنبال دي. او اوس راځو دې ماشین ته. دا خراب بوی ختموي، بکټریا خوري او ښه بوی خلکو دپاره نشر کوي. زمزم چې دا یو ډېر پخوانی سا دی، نو څنګه د دغه میلیونو خلکو په منځ کې د دغه اداره او مدیریتوب کېږي؟ په حرم شریف کې د ازدحام له امله دومره ځای نشته چې د زمزم اوبو ټول مدیریتوب دی وشي. خو یوازې کولرونه دي چې په حرم شریف کې تیاریږي. دا 25,000 کولرونه دي. دا هم یو لوی کار دی چې د دغه زخمې په منځ کې هره ورځ ډکېږي او هره ورځ صفا کېږي. او په تحقیق سره که ووایو والله اعلم یعنی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات د اوبو استعمال به دغه وي. ځکه چې ورځنه له دغې څخه په میلیونو خلک څښاک کوي. او د دغه اوبو سلامتیا دپاره په ورځ کې 100 واره فحص یا معاینه کېږي. او دا په پوره آلاتو سره کتل کېږي تر څو د دغې موضوع نه متأکد شي. او همدغسې یو بل ښایسته خدمت چې مونږ کتلی دی چې خاص کسان طواف کوونکو دپاره اوبه رسوي. او هغوی دغه بیج یا بکسه کومه چې تاسو وینئ دا اغوندي او په دغه کې د زمزم اوبه طواف کوونکو دپاره رسوي چې د دپاره هم خاص کسان وي. السلام علیکم. ښه راغلاست. سلام دې دی. ښایسته خدای دې ستا ورځ هم ښایسته کړي. الله دې قبول کړي. مبارکې اوبه دي. خدای دې اجر درکړي. الله دې قبول کړي. مبارکې اوبه دي. تا ته هم مبارکې اوبه دي. الله دې قبول کړي. سلام په خیر. څه نام یې دی؟ انایا. ماشاءالله. نورم غواړي که بس؟
بس مونږ هم په دعا سره وځو دعا به کوو سلام په خیر راغلی الله يخليك وهلا كيف عرفتي څنګه دې وپېژندم ما خو خوله م پټه ده له سترګو نه یا شیخ الله دې قبول کړي مبارک یې وبدي مونږ ته هم دعاګانې کوئ څه نام دې دی محمد له پاکستان نه بنګلادیش نه ښه ښه بنگلادیش هم دریم که څلورم دولت دی چې زیات نفوذ مسلمانان لري 150 میلیونه مسلمانان په بنگلادیش کې دي السلام عليكم السلام علیکم څنګه یې الحمد لله لاهور نه یې ماشاءالله تحياتي هذا جمال دا د حرم جمال دی چې د هر طبیعت خلق پکې شتون لري اوس به د زمزم صاحب بارک یو څه معلومات درکو چې د کعبه او د مقام ابراهیم په منځ کې دی او د کعبه شریفې نه 21 متره لرې دی دا 10 متره ژور دی چې د دوه اړخونو ورته چینې راځي یو د کعبه شریفې نه او بل د صفا غر طرف نه په حرم شریف کې د ازدحام له امله دغه اوبه د نالونو په واسطه باندې له حرم شریف نه ملک عبدالعزیز پروژې ته نقل کیږي چې دغه پروژه له حرم شریف نه 4 کیلومتره لرې ده من الحرم دغه پروژه په اتوماتیکي آلاتو باندې سمبال ده راځئ دغه ګورو العمل فيه په اوله کرخه کې د دغه اتوماتیکي آلاتو په واسطه له دغه پلاستیکونو نه اوبو دپاره مناسب ډبي جوړوي چې تاسو ولیدل 15 لیتره واړه ډبي ول د هغې ترڅنګ غټ 10 لیتره ډبي هم سازوي او دا ماکینه دا استعداد لري چې په هر ثانیه کې یو ډبی ساز کړي دا د علامه داره کولو یا د ټپې لګولو مرحله ده چې په اتوماتیکي ډول ترسره کیږي او دا د وینځلو مرحله ده چې دلته هر ډبی وینځل کیږي او دا بیا د بندولو مرحله ده چې دا هم په اتوماتیکي ډول ترسره کیږي وروستو د ډبیو بندولو نه د اتوماتیکي پلونو له لارې دغې ګودام ته راځي تاسو څه فکر کوئ دا ګودام څومره ډبي ځایوي آیا 100,000 ډبي که 15,000 ډبي آیا 1 میلیون بلکې ماشاء الله تبارک الله دغه ګودام 1,200,000 ډبي ځایوي چې ټول 10 لیتره دي ټول چې دلته کېښودل شي نو بیا طبعا دا اوس د لپاره صحیح نظام دی چې د دې نه مخکې دغسې نظام شتون نه لرلو او خلکو دپاره به یې هم ډېرې ستونزې رامنځته کولې تر دې چې ډېرو خلکو به دغه اوبه وړې خو دا پته به ورته نه لګېده چې آیا دا هغه صحي اوبه دي او که نه دوی د دغې تنظیم کړنې ترتیب علاج هر څه په داسې توګه برابر کړل چې تر څو راتلونکي خلک یې د صحت په ضمانت او ښایسته اسانه منظم او په اتوماتیکي ډول ترلاسه کړي بنظام جميل وآلي ومنظم دا نهایت آسان کار نه دی بلکې دوی لا نور مزید فکرونه لري چې په آینده کې به دا کار لا ورپسې آسان شي یو بل ښایسته خدمت ډېر خدمتونه داسې حقیقت کې چې موږ لیدلي دي چې خلک ترې فایده اخلي یعنې موږ دا نه ول لیدلي هر کله چې موږ دلته راغلو نو موږ دغه خدمتونه ولیدل ښایسته خدمت دی چې نوم یې دی قرآن اورول آیا پېژنئ چې څه دي هسې فکر وکړئ د نړۍ له هر ځایه څخه دغه شیخانو ته د خپل کور نه سبق اورولی شئ من بيتك موفرة دا خدمت تاسو فری ترلاسه کولی شئ په ورځ کې 24 ساعته او لا مهمه خبره دغه ده چې دغه قراو ته تاسو په 10 قراتو سره سبق اورولی شئ چې هغه که هر یو ورش وي او که حفصي او که قرات حمزه وي له 180 نه زیاتو دولتونو خلک له دغې برنامې څخه فایده اخلي کومه چې له 3 کلونو راهیسې کلاو ده او د 5 میلیون نه زیاتو خلکو په دې کې اشتراک کړی دی فکر کوئ څومره ښایسته برنامه ده ما شاء الله ده عبد الرحمن دی له سوید نه په پوره قواعدو سره یې ورته ښایي تقریبا دا به د 7 کلو وي په سوید کې د خپل کور نه ورته سبق اوروي
خلاصه دا چې دا مقرأة الحرمین خدمت دی دا یو ډیر ښه خدمت دی که څه هم په عربو دولتونو کې یو څوک خپل جماعت شیخ یا امام ته ورشي او د هغې په استفاده سره قرآن ولولي لکن هغه دولتونه چې هلته یو څوک دومره نشي کولی چې خپلو اولادونو ته قرآن ور وښیي یا دې پخپله ولولي هغو دپاره دغه برنامه ډېره ښه ثابته کیدی شي دوی کولی شي د دغې برنامې په واسطه د حرم شیخانو ته سبق واوروي اوس به موږ یو داسې څه مختلف غونډه کې کار وکړو چې راتلونکو خلکو دپاره داسې یو فجعه غونډه کوي چې هغوی د حرم شریف د غلاف په جوړولو کې برخه واخلي کومه چې بل کال ته ورغوندي آیا نه غواړئ چې د حرم شریف د غلاف په جوړولو کې برخه واخلي څه فکر لرئ آیا تاسو نه غواړئ چې له زما سره ولاړ شئ چې د حرم شریف د غلاف په جوړولو کې برخه واخلئ کومه چې به په راتلونکي کال کې ورغوندي الحمدلله دا نصیب دی خدای دې درته اجر ولیکي الحمدلله د ملک عبدالعزیز په نام د کعبې شریفې د غلاف جوړولو فابریکه دلته هر کال کعبې شریفې ته نوی غلاف جوړیږي الله يحييك الله يسلمك ما شاء الله تبارك الله ذلك الفضل من الله ذلك الفضل يسحب الابره دي فوق هي يطلعها بس هي ينزلها هنا طبعا دفها من تحت بيدك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هي هنا وراها بالضبط تسحبها باليسار اي تسحبها باليسار تشدها تقوم تجيب الملف هذا هنا بس انتبه يدك اسحب تمام عليك اشتغلت لوحدها هذه خلاص عم حسن يعني لا ما شاء الله تبارك الله ايه بسم الله حسبي الله اللي بيشتغلوا هنا ما شاء الله بتدربوا عليها كم بيجلسوا؟ اسحب تقريبا 6 اشهر 9 3 اشهر هنا 9 اشهر 9 اشهر بس يتدرب عليها تدريب ايوه خلاص اخذ شهاده من هناك من المعهد يجينا هنا تطبيق تمام اي طبعا عبدالعزیز د تکسیر ډریور دی کوم چې موږ سره دلته هغه میلمانه راوړل هر کله چې دی زموږ له ارادې څخه خبر شو نو ده وویل چې زه هم غواړم په دغه مشرف کار کې برخه تاسو سره واخلم او دا عبدالجلیل له هند نه دی الحمد لله بس الله دې وبخه جزاك الله خير الله دې به مخه وچلوه بس موږ ته هم دعا کوه الله يجزاك بالخير مرحبا بك استاذ له دغو خدمتونو ترڅنګ یو بل خدمت د امانت کې خودو دپاره صندوقونه دا له 2000 نو زیات په مختلفو اندازو سره صندوقونه دي چې ټول کار یې په اتوماتیکي ډول ترسره کیږي عربي یا انګریزي ژبه به ځان ته پکې خوښه کې او بټن به ووهې صندوق به درته خلاص شي چې په دې کې دننه د USB او کرنتار ځایونه هم شته دا ټول خدمتونه دي هر کله چې بند کړل نو ته به بیا خپل کریډنټ کارت کمپیوټر ته وښایې چې هغه به بیا تاته یو بطاقه درکړي په هغې کې به ستا ټولې نمبرې او بیانات لیکلي وي او که بیا دې راواپس کول نو هغه کارت به ورته وښایې تاته به صندوق خلاص شي ختم شو په ډېر سهولیت او په اسانۍ سره طبعا د مکې موسم په خپله هم ګرم دی چې دا بیا په ګرمۍ کې 40 او 50 درجه حرارت ته رسي نو که د دغې ګرمۍ چاره ونه شي نو راتلونکي خلک به په ډېر زیات تکلیف کې وي چې په دې سره به دوی ونه شي کولی چې په اسانۍ سره د عبادات وکړي نو موضوع د یخوالي ده ډېره مهمه ده دا د یخوالي نظام دی که څه هم په حرم شریف کې ازدحام زیات وي خو دوی بیا هم وتوانېدل چې یخوالي دپاره یو غوره نظام رامنځته کړي بس هو لانه شفت فالمفروض انه اوهو دا خو هغه کاڼي ورته راوړل غواړي نه څه نشته بس خیم الحمدلله خیم بس که راشئ دغه کاڼي دلته ورته کېدی هغه
بس دا وشوه. بسم الله بسم الله. بس تصرف دعاء كوا. بدي به وګورو. شل نظامونه دي. يلا راشه څه کوي دلته؟ کاڼه یغه دی. بس صرف دلته کېده. آفرین وشوه. سلام دې پتاوي. هذا الهدف پس الهاو داس یو یخونکی شته چې د ځمکې لاندې دي او له دغه نه لاندې نور د یخ اوبو نلونه هم دي تر څو حرم شریف په پوره توګه یخ وساتي، تر څو راتلونکي خلک هم په مهمو کې فکر وکړي. طبعا همدغه شان د حرم شریف کاشي چې دي دا هم نه ګرمېږي ولو که د ماسپښین سخته ګرمي هم وي. يكون بارد ما هو حار ما يلسع الرجل. السر هو في اصلي راز په دغه کاشو کې څه دی؟ دغه کاش خاص حرم شریف ته له تاسوس نه راوړل کیږي. دا په یونان کې یو ځای دی، یو غر دی په یونان کې له هغې نه حرم شریف دپاره خاص دغه کاش راوړي او دغه کاش هر قسم ګرمي او حرارت په شا تنبوي. نه صرف د کاشو ګرموالی بلکې قبلې ته برابرول دي. په ټول حرم شریف کې د ټولو کاشو مخ قبلې ته برابر وي. دا ولې؟ ځکه مثلا که اذان وشي او څوک په صفا مروه کې وي هغوی د کعبې جهت معلومولی شي ولو که هغوی کعبه ویني هم نه. دا مشکل انجینري ده چې قبلې دپاره یې په دغه دایره ډول ساز کړي دي. مقصد نه یې صرف ښایسته کړي بلکې لا یې ښه کړي هم دي. دغه کاش په ښه ډول کټ کېږي او بیا یو بل تر څنګ په ښه ډول ایښودل کېږي او بیا یې هغه تش ځایونه په دغه ډول ورډکېږي لکه څنګه چې تاسو وینئ. دغه خلک ماته زما په فکر له الجزایر نه دي. همدغه شان یو ښایسته خدمت دی چې نوم یې دی تطبیق مقصد. آیا پوهېږئ چې دا څه دي؟ دغه تطبیق ته چې په حرم شریف کې هر ځای غواړې هلته تا دا رسوي. ډېر ښه خدمت نه دی؟ په 100% ښه. نو اوس ته کولی شې دلته د هر ځای نام ور ولیکې چې کوم ځای ته ته تګ غواړې او ته چې دغه د هر قسمه خدمت ور ولیکې هغه تا ته ښایي. مثلا ته غواړې د ړوندانو او ګونګانو ځای او یا غواړې چېرته دی د معذورو خلکو د سیکلانو ځای او غوره ده چې دا په ډېرو قسمه ژبو کې دی. مثلا اوس موږ ورلیکو د ملک فهد 9 اویا نمبر دروازه. دا د انټرنیټ او جی پی ایس له لارې تا ته لار ښایي. د ګوګل په شان اسانه طریقه ده. اوس 2 منټه اخلي ملک فهد دروازې ته. دا ډېره اسانتیا برابروي راتلونکو خلکو دپاره او دا هیڅ وخت یې نه اخلي، یوازې هغه وخت چې دی ورته راځي. دا یو راورسېدو ملک فهد 9 اویا نمبر دروازې ته. همدغه شان یو بل ډېر ښه خدمت. د اواز نظام. موږ د نړۍ یو لوی اوازي نظام په باره کې اوس خبرې کوو. د کارکوونکي ماشاءالله خطا بالکل صفر ده. په سلو کې ماشاءالله تبارک الله. څنګه 4 نظامونه دي دغه. یو چې خرابېږي بل په فوري توګه په اتوماتیکي ډول چلان شي. دا ځکه چې اواز باید بالکل کټ نشي هر کله چې امام تلاوت کوي او مؤذن اذان یا اقامت کوي. ځکه چې راتلونکي خلک په خشوع او خضوع سره لمونځ وکړي او هیڅ د دوی په خشوع کې تزلزل را نشي. تر څو د امام اواز تر هر چا سالم ورسي. که چېرته دغه اواز کې ګډوډي رامنځته شي نو د خلکو خشوع کې به څه پاتې شي. نو دا 6,000 لوډسپیکرې یا میکروفونات دي په حرم شریف کې چې 4 نظامونه تعقیبوي او د پر 50 خاص کارمندان ګمارل شوي وي. دا د اواز نظام دی. هسې فکر کوئ په 100 کې 80% خلک په حرم شریف کې غیر عرب دي. له دوی نه 15 هغه هیوادونه چې د مسلمانانو تعداد پکې ډېر زیات دی. هغه هر یو اندونیسیا، پاکستان، هند، بنگلاديش، نایجیریا دا غیر عرب هیوادونه دي. نو دغه ډېر مختلف قسمه ژبو خلکو دپاره په حرم شریف کې په قسمه ژبو سره خدمات وړاندې کیږي. لکه دا قرآن مجیدونه چې په 15 مختلفو ژبو کې شتون لري په حرم شریف کې.
رزو د جمعې ورځې خطبې ته دا ډیره مهمه موضوع ده. نو تاسو فکر وکړئ چې زیاته برخه خلک د خطیب په خطبه باندې نه پوهیږي چې دا څه وایي. دوی دپاره دا خدمت وړاندې کړی دی چې په خپل موبایل کې د فری ګوشکو له لارې په خپله ژبه کې خطبه اورېدی شي. Adabul khilaf dengan menyalahi adab atau khilaful adab. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya, dan agung dengan kebaikan akhlaknya. ترڅو چې دوی هم فایده ځینې واخلي او یو بل قسم خلک دي چې ترڅو هغوی هم د دغه خطبې نه فایده واخلي او پرې پوه شي هغه کڼه او ګونګان دي. دوی دپاره خاص کسان د جمعې ورځې د خطبې په وخت کې د لسو په اشاره سره ترجمه کوي ترڅو دوی هم د دغه خطبې نه برخمند واوسي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. همدغه شان موږ باید ړوندان هم له نظره ونه باسو هغوی ته باید خدمات وړاندې شي ځکه چې الله عز وجل نبی علیه السلام ته په سورة العبس کې د یو ړوند په سر خاص عتاب ورکړی و. وقالوا سمعنا وأطعنا. په حرم شریف کې ړوندانو دپاره په خاص لیکنه سره قرآنونه شتون لري ترڅو ړوندان هم وکولی شي قرآن په حرم شریف کې ولولي. ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو په حرم شریف کې ډیر خدمات په پوره پاملرنه سره وړاندې کیږي. له هغو نه ځینې دغه سایکلان دي. دغه سایکلانو تعداد په حرم شریف کې 10,000 ته رسي چې معذوره خلکو دپاره فری وړاندې کیږي او د دغې ترڅنګ 400 برېښنایي موټران دي چې دا بیا ډیرو معذورو خلکو دپاره وړاندې کیږي او په راتلونکي کې به انشاءالله 2 یا 3 کسیز برېښنایي موټران هم وړاندې شي. که څه هم اوس نشته خو انشاءالله ډیر زر به دا وړاندې شي. دا هغه 3 کسیز برېښنایي موټر دی چې په راتلونکي کې به انشاءالله ډیر زر وړاندې شي. دا د حرم شریف خدمات دي چې یو خدمت وړاندې کی نو بیا د بل خدمت فکر ورسره پیدا شي. او په حرم شریف کې یو ډله ځوانان چې هغوی ته د مکې ځوانانو نام ورکول شوی دی. دوی په طواف او په سعی کې معذورو خلکو سره مرسته او کومک کوي. دوی 24 ساعته په دغه خدمت کې بوخت وي او دوی خپل وختونه سره ویشلي او تقسیم کړي وي چې یوه ډلګۍ وروستو له بلې ډلګۍ خدمت ته راځي. دغه کار ماته ډیر زیات خوند راکړو په حرم شریف کې د دغو خادمانو خدمت ځکه چې دوی په معذورو باندې طواف او سعی کوي. ماشاءالله تبارک الله. خدای دې تاسو ونازوي، خدای دې تاسو ته همت درکړي، خدای دې تاسو نه دغه ستونزې هر څه قبول کړي. السلام علیکم. موږ ته دعا کوه. د دغو خلکو دعا ګوره ضرور قبلیږي. دوی چې د مالیزیا یا اندونیسیا یا د نورو هیوادونو نه راځي په زرهاو مالونه دوی ولګوي دوی بیا حرم شریف ته رسي. ګوره د دوی زړونه بالکل له هر څه نه صفا وي او دوی چې راشي حرم شریف ته ډیر زیات مشتاق وي او په دوی کې د ډیرو خلکو دا اول ځل وي چې حرم شریف ته راځي او ډیر زیات ورته مشتاق وي او دا ممکنه ده چې ممکن د دوی دا اخیری ځل هم وي. دغه مشاعر او دا د دوی زړونه د الله سره پیوست کی نو د داسې خلکو چې ته خدمت وکړې او د دوی زړونه درته دعا وزي دا عجیبه خبره ده. الحمدلله ماشاءالله. خدای دې موږ هم په دې ثواب کې ورسره شریک یعنی په والله چې شباب مکه ته دې الله عز وجل خیر ورکړي. او یو بل خدمت هغه رجمات دی ممکن دغه په ټوله نړۍ کې یو لوی دسترخوان وي. 9 ملیون کجورې په داخل د حرم کې تقسیمیږي او 9 ملیون کجورې بیا په صحن د حرم کې تقسیمیږي. ډېره زیاته اندازه خلک په دغه خدمت کې بوخت وي چې په 100 دقیقو کې تر هر چا دغه رجمات ورسوي او صرف د اجر دپاره. او دوی په دغه سره فخر او اعزاز احساسوي چې دوی د راتلونکو خلکو دپاره داسې خدمت کوي. مهمه پوښتنه، آیا په دغو خدمتونو کې چې وړاندې کیږي هیڅ قسمه خطا نشته؟ هیڅ کله داسې نه ده ځکه چې دا د بشر کارونه دي. کمال یوازې الله لره دی. نو داسې نه ده کله به په فردي ډول خطا کیږي کله به له نورو جانبو خطا کیږي. دا طبیعي ده لکن هیڅ کارمند له دغه نه انکار نشي کولی چې د تیر کال خدمتونو په پرتله په دې کال کې خدمتونه په ښه توګه وړاندې شوي دي. یعنی د هر کال په خدمتونو کې د تیر کال خدمتونو په پرتله ښه والی راځي. د ضیوف الرحمن برنامه دا له هغو 12 برنامونه ده چې په راتلونکي کې په نظر کې نیول شوي. په سلهاو خدمتي او تعاوني اړخونه کال په کال ښه والي طرف ته روان دي چې دا د 2030 نظریې مهم رکن او اساس دی. من ارکان رؤیت 2030. اولا د ټولو اړخونو نه مننه کوم او د توفیق دعا ورته کوم چې د دوی کار دی لا نور د خواري په طرف قدم پورته کړي. Saya bangga melayani anda. حاجة خدمت فخر. Nous sommes fiers de vos services. It's an honor to serve you. خدمتتان افتخار ماست.